که د دې مادیات لپاره یو څه شرایط وجودیه چې ورته وایي، یعنی د اوبو ضرورت ورته شته، د صفا اوبو ضرورت شته، او د هغه دواو ضرورت وي چې د وجود ته د نشو نما ته څه ورکوي، پرورش ورکوي، د په نشو نما کې څه کوي، بهبود راولي، قوت پیدا کوي، د هغه شیانو ضرورت دی. او دغه رنګ لکه خاوره دي هم صحیح ده، اوبه دي هم صحیح دي، دا نور اسباب هم ورته فراهم کوي. دا دغه اصل ایمان، دغه اصل انسان د نشو د نما هغه اسباب دي. دا دغه اصل انسان د نشو د ترقی هغه بنیادونه دي چې قران مجید و انسان ته فلاس ورکړي دي. یعنی نزول د قران په یو جمله کې د چیز د باره دی، د هدایت او رهبری د باره. د چا د باره؟ بس الله هم ذکر په اول سورت کې د سوره بقره چې د سوره فاتحه نورسته او د غرنګ اهدنا د پارسوي او د دې ضرورت وو. یعنی قران مجید چې په مختصر الفاظو کې کتاب ته هدایت معنا لار شود. هدایت څه ته وایي؟ راهنمودن. نو هادي خو معنا دا چې لار شوم کې. و سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه ضرورت چې د انسان دغه قران مجید پر کوي، بل کتاب نه و چې دغه ضرورت د انسان پر کړه. سوال خدا دی چې چلو دا مې ومنله چې قران چې یو کتاب هادي دی، کتاب د چا دی؟ د هدایت. لیکن زبدا سوال په دا ضمن پیدا کیږي چې دغه کتاب د هدایت صحیح بل متبادل کتاب د قران مجید پر ځای باندې نو چې د انسانانو دغه رهبری او د راهنمایي کار اجرا کړي وي، د انساني معاشره د بشر د اولاد آدم دغه ضرورت ور پر کړي بل کتاب وو او کنو. سوال خو بدغه نو خو موږ دا وایو چې دا ضرورت وو. د دغه سوال جواب په خپل الله کړی. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. دغه صورت په حقیقت کې دغه سوال جواب دی. یعنی دا حتما لازما فطری او طبيعي طور د انسان په دماغ کې خامخا دا سوال پیدا کیږي چې د دې لمخه خو څوک موجود، تورات هم تر دې لمخه څوک هم، زبور هم تر دې لمخه څوک هم. یعنی آسمانی کتاب خو به د انسانانو ضرورت وکنه، آسمانی کتاب خو تر دې لمخه موجود، هغه هم د الله پر تدوین راستول شوی کتابونو، د الله را لېږل شوی کتابونو، د الله پر نبیانو، هغه هم د انسانانو د هدایت او د چا لپاره، د رهبری لپاره. نو بیا د دې قران مجید څه ضرورت دی؟ په سوال پېږ دا باقاعده مهتم بشان سوال دی. دا یو داسې شبهه ده چې اهتمام بشان لري، لدغه وجه الله دې ته اهتمام ور کړی. یعنی مهتم بشان یې ګڼلې دي چې دا ضمني سوال به خامخا پیدا کیږي چې لاله د انسانانو ضرورت خو به چاته، یو کتاب هادي ته به ضرورت، یو رهبر او راهنما ته به ضرورت، الهي اصول ته به ضرورت، علوم وحی ته به ضرورت، د انسان د عقل او د رهبری خو به ضرورت وو یقینا چاته علوم وحی. لیکن هغه خو تر دې لمخه موجود، د چا په شکل موجود؟ د تورات هم د الله کتاب دی، پر یو عظیم اولو العزم پیغمبر نازل شوی. انجیل هم د الله کتاب دی، پر یو عظیم اولو العزم کتاب پر پیغمبر باندې نازل شوی دی چې حضرت عیسی علیه السلام دی. دا په اولو العزم انبیاء کې دي. اولو العزم انبیاء 15 بیا درته وایم. زبور هم د الله کتاب دی. نو دا خو موږ منو، دا تسلیم ده چې انسان خپل ژوندۍ تیرولو کې، په خپل ژوندۍ تیرولو کې د محتاج چاته دی؟ رهبری او راهنمایي ته د علوم وحی، د الله رهبری او راهنمایي ته محتاج دی. لیکن هغه ضرورت خبرو. نو بیا د قران څه ضرورت؟ اوس په فوسولاس الله په لم یکن الذین کفروا کې ګوره دا صورت بالکل د ابتدایي مباحث د قران مجید دي. یعنی چې تاسو یعنی تفسیر چاته کوي یا چونه چاته کوي د درس او د تدریس په لحاظ باندې دا د خپه ابتدایي مراحل کې دي. کم سورات لم یکن الذین کفروا. الله جل جلاله د دې سوال جواب خپل ور کړی. جواب خلاصه ده چې په لم یکن الذین کفروا کې الله اشاره ورته کوي. داغه خلاصه ده چې دا خبره صحیح ده چې آسمانی کتاب وو،
دا خبره صحیح ده چې علوم د وهم ذکر راغلی دا خبره صحیح ده چې د انسان د عقل د رهبری او د راهنمایي لپاره د الهي هدایات راغلی وو ځکه لیکن هغه په خپل شکل پاتې نشو زایز هغه څه شو زایز یعنی په دې کې شک او شبهه نشته چې الهي تعلیمات راغلی وو الهي هدایات راغلی وو د انسان د رهبری او د راهنمایي لپاره لیکن هغه په اصل شکل پاتې نشو هغه چې کوم هغه اهل د دیو هغه نگرانان د دیو هغه خائنان يحرفون الكلم يحرفون تحریف پکې کوي لفظا و معنا چې قران یعنی تورات او انجیل نه په کوم شکل نه لفظ په خپل اصلي شکل پاتې نه معنی په خپل شکل اصلي پاتې سولې په هغه کې لفظي او معنوي تحریفونه وس لفظي او هغه علما چې د دوی نگرانان هغه احبار او رهبان چې دغه کتابو نگرانان دوی د هغه محافظینو هغه په خپل خائنان هغه په نو الفاظ هم چیرې چې د قران مجید یا د تورات یا د انجیل کم آیاتونه او مضامین کم احکام چې د دوی د خواهشاتو نه بچاپو یا به د دوی د حکمرانانو د خواهشاتو نه چاپو یا به د دوی د قوانینو د سرمایه‌دارانو د خواهشاتو نه بچاپو هغه کې به څه کوله رد بدل کړ هغه به څه کول رد بدل نو ځکه الله وای ګوره پر دنیا کې دا دنیا کې چې قران راتلی په دې زمانہ کې پر دنیا کې د غلب لباب خلاصه ټول او د درې مذهب ته مرجع ان د تمام مذاهب اصل مرجع څو شیانو ته درې شیان یعنی درې مذاهب پر دنیا کې گویا په دغه شی واړه په جزئی شکلو باندې به یقینا متعدد هم ډیر به لیکن هغه اصل کلیات هغه او چاته مرجع کېدل او درید چې یا یو يهودیت چې پر تورات دعوی درلول يهودیت د چا درو چې د تورات او د حضرت موسی علیه السلام د دې د پیروي دعوی کول یو څوک نصرانیت او عیسایت چې هغه به دعوه د چا کوله د انجیل او د حضرت عیسی علیه السلام د پیروي دعوی کول دا دوه خوب هغه مذهبونه چې هغه ځان ته اهل کتاب هم وایي او خپل د ځان نسبت چاته کاوه علوم ته د وحی کاوه چاته کاوه یعنی الهی ادیان ته سماوی ادیان ته نسبت کاوه تی په پوسولاس لیکن دریم مذهب په دنیا کې په هر شکل چوو لیکن لباب خلاصه مرجع معالی او شرک تراته کړ په هر شکل کې چې دریم مذهب وجود درلو په جهان کې هغه په کم شکل بیرته یعنی هغه شرک ته معال کېدی کله ور عبادت هم خو معنا ده چاو د شرک کله بتانو د اصنامو عبادتو د اوثانو هغه مرجع هم چاته شرک ته کله دستور عبادت خو هم مرجع څوک حاصل شکر د معبودانو شکلونه خو به لسره بدلو لیکن لچاوتلی نو د شرک د باندې وتلی نو کله مر عبادت کوي نو هم څوک شرک کله سپوږمۍ عبادت چا کاوه نو هم شرک کله ستورو عبادت کاوه هم کله د درختو د ډبرو عبادت کېدی هم شرک کله د اصنامو عبادت کېدی هم شرک او کله د ملائکو د فرشتو عبادت کېدی هم څوک شرک د تمام ادیانو دا واړه په ځان کې د یو جزئی شکل د اختلاف باوجود په یو واړه شکل د اختلاف باوجود بیرته مرجع او معال چاته راتلی او شرک تراتلی نو خو ګویا دا تمام پورا انسانیت چې دمزکی پر مخ آباد له شرق او تر غرب پوری دا پر څو ادیانو تقسیمو پر درې ادیانو یعنی پر درې مذاهب باندې ځکه خو سورته لم یکن الذین کی الله دغه وایي چې من اهل الكتاب والمشرکین منفکین ولخو دنیا پر دغه درو تقسیم اهل کتاب خو تباہ او برباد خپل نفسانی خواهشاتو او دنیوي اغراض عزت او د دولت لوجي دی تباہ د الله د کتابو هغه اصل سیره مسخ کړل او داسې مسخ کړل
چې بیرته د توبې رجوع هم نه و ویس بیرته و حق ته رجوع امر اراده نه، یعنی د فساد و هغه ځای ته ورسېدل چې د اصلاح امکان ختم شو. منفکین درته وایم، منفکین ترجمه درته کوم، حاصل درته وایم چې د کوم ځای د اصلاح امکان ختم شو. بدس ولاست دا ولا ورځ دلاله خره خاول لا ډیر لري. موږ بار درته وایو کنه چې د چمکان مکانو غنه چې لږ د چاغه چمکان وي هغه دی وسی دلته دی فولاد ولا راځي. الله دا ځای ښکارا چې خو په دمځکه پر مخ باندې خو په دغه موجود وکړ د اهل کتاب چې يهود وکنه ساراو د فساد و هغه مرحله ته ورسېده چې اصلاح ناممکن است. یعنی یو شی بویناکس بیا روس بیا وشړیږي د شړېدلې شي د اصلاح یو امکان هم بیا ستا نشته. دا گویا په فساد کې فساد خوای دا شړېدل د چې شی وشړیږي روس اهل کتاب د خپل بد عملی او بد عملی ابتداء لکم زې شروع د عامه الناس بد عملی نه د چاوا د خاصه الناس دا خواص بدبختو چې يهودو نصارا علما او احبار او رهبان چې دغه قرانی وو په اصطلاح باندې زموږ استادو یا څوک علما دغه علما د بنی اسرائیل دغه رهبان او احبار د يهودو نصارا دغه فساد په دې کې پیدا فساد نو خو هغه خبره سو لکنه ولکه کفر از کامه برخه زد کجا امانت مسلمانی کن چې منبع د خیر هغه فاسد سو لکنه منبع د خیر په عوامو کې په عامه الناس کې کې فساد پیدا شي خو یو عملی فساد به نو دغه اصلاح خو کېدای شي ممکنه ده او د هغه فساد دومره متعدد وي چې ټول معاشره دي په خپل لپیټ کې واقع هغه فساد دومره متعدد نه وي د علماو د احبارو د رهبانو فساد څوک هم دی متعدی هم دی او نا قابل اصلاح هم دی او دا زموږ ستاسو تجربه ده امیان خو ډیر گمراهان لیکن یو څو کال بعد یو وخت خو خدای تعالی بیرته هدایت ور نصیب ملا چې گمراه شوی دی بیا په هدایت شوی ملا چې گمراهی کوي نو خو هم دلیل پر وایي ملا ته خو د گمراهی حق وشکار کیږي او اضله الله علی علم د دوس کا پناواړي چې د علم باوجود به کافرانسی ویسکن علم دا ضروری نه ده چې سړی ملاونه به خامخا مؤمن وکړي دا ضروری ده توبم د غټ جهالت دي کنه دا غټ جهالت دي چې ملاو خامخا به څوک وي مؤمن به يهودو نصارا خو ډیر غټ غټ ملایانو ګرځي ته بیره غار کس الله وای دا د يهودو نصارا و حال چې دا ناقابل اصلاح وګرځیدل نو علوم د وحي بیا فائدہ وشنځل نو هغه علوم د وحي کې د مځکی تراغلي هم وو خو کرامات نسو چې شنو کرامات نسو د انسانانو د اصلاح هغه صلاحیت خاتم سول وجد دي چې په خپل اصلي شکل باندې پاتنس په خپل اصلي شکل پاتنس دا خو دې دا خو دې دا وای هاذا دا یعنی معنی دا خو دې چهالو پاتسول دریم طبقه کومه طبقه مشرکین خو نو جاهل مشرکین خو او جاهل داغو په دلو په دماغ باندې دغه شرک دون رسوخ پیدا کړي چې هغه ګر سره عین ملت ابراهیمی دغه غاڼه څوګه غاڼه اوس نو چې یو څوک بت پرستی هم کوي اور بولی هم څوک ملت ابراهیم اور ملت حق بولی اوس دې د اسلام امکان ستا یو سړی چې ګناه کوي ګناه بولی امکان ستا چې توبه دی وکړي یا د یو چا پر بری باندې دی څوک د یو چا پر هدایت او پر نصیحت دی راه حق تراس لیکن که یو سړی یو غلط کار کوي بد کار کوي او بولی هم څوک حق بول نو دا جهل مرکب خو دغه ته وایي علما جهل مرکب چاته وایي نو بیا د دې امکان اصلاح سره نو الله وای دا خو دی دا د مزکی پر مخ او آباد وو د غبات بخته انسانان کړ یا په جماعت کې د مشرکینو شاملو یا د يهودو یا د چاو د نصاراو په دغه وخت باندې د مزکی مخ ټول چې څه انسانانو په دې کې د حق رونا یو نمونه بیا پاتاوه نو خو تور ظلمت وکنه نو بیا خو دوی خبري یا به الله دغه اصلاح عالم د پاره یو عالمی مصلح را لیږي بیا وایست عالمی مصلح برا لیږي یا به دنیا تباہ کوي
ځکه دنیا خو اصول دادي چې الله وی دا خو ما غپ نه ده چې ما د دنیا را روانه کړې دا دومره وسیع عریض کائنات ما د یو ساتيري د پاره نه دی را جوړ کړی نه ساتيري پر ما باندې داسې چې دښسو یم نوزه سات په چاته راو په دا دنیا باندې تیروم نه دا ما له لعب پیدا کړی دي نه بلا مقصد پیدا کړی دي نه ساتيري د پاره دا دنیا جوړ کړې دا د یو عظیم مقصد د پاره ده چې هغه مقصد بنو کوم وی چې مکین دی کړ او مکین به ابزما عبادت کوي زمان سبا کی نو چې کله او الته د الله په علم د دې کائناتو د تخریب نیټه لا پاتاوه بیا وایسمه دا مضمون راځي قران مجید کې ولولا کلمه سبقت من ربک دغه مضمون چې چیر راته دا دغه نقطه د شته دلیل درته ولولا کلمه سبقت من ربک الله وای د دې فساد خو بالکل د دې مقتضی دي د دې انسانانو دغه بد عملی دا بد اعتقادی د دې دا ناوړه اعمال دا خو بالکل مقتضی دي د پاره د دې چې دا پوره کائنات رنگ نیستو نابود دي لیکن ما فیصله دا سوي ده تر دې لمخه ما فیصله کړې چې زه اوس دغه شپې چې دا اوس دې کوم عمل کوي تر دغه وخت پورې لازم کائنات دغه وخت کې نه خرابوم یعنی د قیامت نیټه لا گویا پاته ده ځکه چې یو عالم د فساد نه ډک شي خو یا به کائنات خرابېږي او الته چون کې د الله فیصله د کائناتو د خرابېدو لا شاته وکړي نو خو بل خبره پاته نه شو بغیر د دې چې نو څنګه د اصلاح به کوشش کوي چې د کائناتو د جواز د بقا جواز پیدا شي مڅ تر توري درته چې د کائناتو د بقا جواز پیدا شي ورنه خو بیا څه نه لري جواز نه لري کدا ټوټل کائنات د فساد نه مملوء بالکل پل ډاک سیکل بیا خو بچکی بیا خو خامخات راځي قیامت او الله دا ښکارا کوي کړي چې لولا کلمه سبقت من ربک کچيري مخکې ما فیصله داسې نه وای سوي چې د کائناتو د تخریب لا یو څو وخت پاته دی نو ما خو بکړې وای خو زه خپل فیصله نه بدلو لہذا الله نو یو عالمی مصلح راولېږي ضرورت پیدا شو د کتاب الله کې نو سپیدا د نوې تازه علوم د یو نوې تازه علوم د وحي ضرورت پیدا شو الله وای کداغه شی دغه ته ورسېدی نو د انسانانو چې کم ضرورت وو هغه په هغه نه پر کېدی ځکه هغه په خپل اصلي شکل باندې پاتې نو د یو بل کتاب ضرورت دی چې دا هر قسم چورو چپاو دا هر قسم لاس وهنی دا هر قسم تغیر او تبدلنا محفوظ وي ځکه الله به حفاظت زمون خپل واخصله به حفاظت زمون واخصله کنه چې انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون دې زمون الله واخصله چې ځکه دا خو د ملایان باندې هم ورپرې نشوي دا ملایانو پر طالبانو ورپرې نشوي ول ځکه دا خو بیا دغه چمو کې لګد چاواله د یودونو سارا والا ځکه خو مخصوص انسانان دي مخصوصه د بقا د خپل مفادات لري خپل خواهشات لري خپل خواهشات لپاره به د قران بلا واخي تباہ و برباد بکی الله په خپل د حفاظت ذمہ ولر واخستل چې کتاب بدل لږم محفوظ کتابي او په یو ډیر زورور قوي سند به وي سند چې دی چې راغلی د الله دی واسطه حضرت جبرائیل دی واسطه څوک دی سند ډیر عالی سند ډیر نو لقول رسول کریم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين چې ملاقات هم سوي دراوی او د مرویان هو تر مابین چوکم د بخاری شرط خم دغه دی کنه هغه مست محدثین او امام بخاری خم چش بولی شرط بولی چې دراوی او د مرویان هو تر مابین د پاره د اتصال سند چش ضروری دی ملاقات الله وی ملاقات هم سره سوي دي شناخته ام دی او بل سره پیژني ام او دا هم امین دی هغه هم امین دی ځکه حضرت جبرائیل هم الله ستایل دی په لفظ د چا په صفت د امانت او محمد الامین او خوګر سره د کفارو ام پردا ستای یې پردا باندې ټول دنیا پردا متفق وشي دا سړی درواغ نه وایي یو ټول دنیا دا کفر دشمنان د الله د نبی هم پردا متفق وشي دا چش نه وایي درواغ نه وایي دا خیانت نه کوي دا چش نه کوي خیانت نه کوي نو دا هم امین دی هغه هم امین دی هغه هم صادق او رښتینی دی دا هم دی نو ډیر اعلی قوي سلسله ده کنه سند هم متصل دی قوي دی پر دا سند باندې دا کتاب راغلی دی مکتوب دی لیکل شوی دی
محفوظ دي تر نن ورځ پوری چې زموږ تاسو مخ ته پروت دی. نو مقصد د نزول د قرآن څه شي دی؟ رهبری او هدایت د پورا انسانیت. د چا؟ د پورا انسانیت چې پر نهج مستقیم باندې په صراط مستقیم ور برابر کی. دا څوک دی؟ غرض او غایه. دا غرض او څه چې پر هدایت برابر شو نو خپل ترتب د نتایج خو بیا در معلوم دي چې بیا ونو څه شي جنت وی کنه. بیا الله په خپل کتاب کې په خپل د جنت یو ور صفه در تخلاص کی وي جنت نه دینو چې جنت دی حور عین کامثال اللؤلؤ المكنون. وې دا به دینو نه لیدل داسې غاټي غاټي شایسته هوري داسې تکي سپینی داسې محبت بدر سره کوي. داغه د هورو صفات چې بیا په حدیث کې هم د ترازی ځای پر ځای چې د جنت تذکرہ کی د طالب د لته په درس کې ناس خله د وبو ورته ټاک کسي چې کاش دی لاس ورسېدلې. دغه د هورو تعریف په الله درته کوي. د جنت کیفیت او تفصيلات هم درته بیانې چې څنګه به بنگلی وي، څنګه به لوشي وي، څنګه به فلنګان وي، څنګه به کرسي وي، څنګه به خاورې وي، څنګه به دیوالونه وي، څنګه به بنگلی وي، څنګه به باغونه وي، څنګه به وبوي. نو هغه بیا یو تفصیل دی چې درته راځي خود سړي خله د لیو به ورته کوي. او په بل طرف بیا د چا تفصیل وي. نو چې یو انسان پر دغه لار برابر شو نو خو سعادت د دارین یقینا په دنیا کې هم په مرتب سي. انسان با عقلمند سي، انسان با انسان سي. انسان به د انسان به طور زندگی تیری نه د چا په طور د یو حیوانانو زندگی به نه. ځکه اوس وګورئ په دنیا کې تاسو ډیر کم محدود ځایو کې ګرځېدلی یاست. د دنیا اوسې مطالعه کوئ دا یو لوی علم دی. د دنیا چې تاسو اوس مطالعه کوئ والله تاسو بالکل یقیني خبره ده چې کم انسانان د علوم وحی د فیض څخه محروم دي پراغو د انسانانو اطلاق نه دی پکار. هغه خالص حیواني زندگی دي، خالص حیواني زندگی. نو په دغه د الله په کتاب باندې د دنیا دغه ضرورت هم پر دی چې انسان پر نهج انسانیت زندگی تیری. انسان پر نهج انسانیت، انسان شکل د انسان ولارو ناس به د انسان خو یو خصلت به د انسان. دا هغه غټ خبرې دي چې د قران د نزول مقصد دی. یعنی غرض د قران څه دی؟ موضوع دروښوله. قران په خپل ځان دروښوي چې د قران دغه تعریف دی او دای موضوع ده، دای څوک دی، دای غرض دی. په مابعد کې چې موږ بحث کوو لدغه شان بنیادی. البته قران چې مشتمل پر هغه مضامینو باندې دی. قران چې مشتمل پر چا دی؟ پر هغه مضامینو. هغه مختلف مضامین، مختلف جهات. هغه په ځای بیا به د تراجی چې احکام تذکرہ به هم وي. د پیغمبر اسلام والسلام د هغه ټولو مضامینو خلاصه په حدیث کې. ځکه علما مفسرین وایي دنیا پر شغیدلې د قران پر تعریف باندې، د قران پر صفاتو، د قران په ثنا او په ستاینه باندې د دنیا علما شغیدل، فصحا او بلغا شغیدل، غاټ دانشوران، محدثین، مفسرین شغیدل. او ډیر په نظم باندې هم په نثر باندې هم جان د قران مجید ستاینه کړی دي. لیکن کوم ستاینه چې د الله پیغمبر په کمال فازو باندې کړی هغه ډیره جامع معنی، هغه ډیره څوک چې هو کتاب الله. د الله پیغمبر فرمای چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، ترمذی تخریج کړی، په مشکات کې هم راځي. دا حدیث په مشکات کې هم په کتاب الفضائل کې درته راځي چې دا د الله کتاب دی. فيه نبأ من قبلكم، فيه دا هغه مضامین دي چې د قران پر مشتمل دي. دا هغه مضامین دي چې په هغه باندې یعنی قران په چی مشتمل دی؟ پر تاریخ باندې کړه د سابقه هغه اقوام، قومونه چې په دنیا تیر شوي، غټ گمراهان پر دنیا تیر شوي، عظیم شخصیات یا د دین دلاري یا د دنیا دلاري، وایي یا د دین دلاري یا د غټولو اجمالی خاکه په قران مجید کې ذکر دی. د مزکی پر مخ باندې لبابا ادم رانی ولی عظیم شخصیت او د انسان ابتدا لکم ځای سوید د بابا سره سوید د قران مجید لغه تاریخ د انسانیت راخسته دي. او تاریخ وایي هم دیته چې د عظیم شخصیات د لوړو انسانان چې نمایان او ممتاز شخصیت خواهی د دین په حیث یا د چا د دنیا معنی نمایان شخصیت تیر شوی که په ظلم کې او که په چا په عدل، د هغه د احوال قلم بند کول
د هغو د احوال څخه بحث کول دغه ته تاریخ وایي. د تاریخ تعریف هم دغه د هر سړي د احوال څخه تاریخ بحث کوي. د هر للو پنجو د هر قطعو بتعو په تاریخ کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي. خو یا دا مستان د چا دي د ظلم او د جبر مستان به یا به د حق نمایان شخصیت. خو تاریخ هم له چا بحث کوي؟ د دنیا هر تاریخ کتاب وګوري خو دغه شیانو بحث کوي. نو قران مجید گویا د تمام تیر سوي دنیا تر مجد دغه امت لمخ چې څونه تیر سوي، څونه نبیان راغلي او څونه باطل پرست انسانان، ظالمان او جابران، بد اخلاق، بد اعتقاد قومونه راغلي. داغه تذکرہ په قران مجید کې سته کنه. زګه د الله پیغمبر فرمایي چې د قران مجید د مضامینو یو حصہ گویا څوک دی؟ تاریخ دی. څوک چې دی؟ تاریخ دی. چې فيه خبرو فيه نبأ من قبلکم کن چې په دې کې ټول هغه احوال قلم بندي چې تر تاسو لمخه او خبرو ما بعدکم. د الله پیغمبر فرمایي خبرو ما بعدکم، یعنی چې هغه په ما بعد کې کوم عظیم حادثات را رواني، هغه غټي واقعات را رواني، داغه تذکرہ پاکستان کې نس دا بځای پر ځای باندې راس چې قران مجید په خپل هم دا ساينسي عجیب حادثات ته اشاره کوي. یعنی ساينس په دنیا کې ډېر غټه ترقی وکړل کنه. نو خدای هم په دې کائناتو کې یو نوې عجوبه ده کنه. وای یعنی دا د ساينس په دنیا کې په دې علومو کې د مادي علومو کې په ساينسي علومو کې دومره نوې ایجادات کول او دومره نوې عجیب شیان د مخترعات د انسان دا یقینا ډېر عظیم خبرې دي. دغه چې کارنامې دي په دې کې شک شوبه نشته. د جاز معمولی کارنامه نه ده یار، دا ټلیفون معمولی کارنامه نه ده، دا ډېر عظیمه کارنامه ده چې دا ټول جهان یو کلیسو کنه یو کلیسو. دا ته بیا ځای په ځای بیا زه درته اشاره درکوم چې قران مجید دې ته هم اشاره کوي. دا خو د مابعد احوال دي او د قیامت دراتو لمخ او د قیامت مابعد دا غټه عظیمه حادثه چې په دا ټول کائنات یو عظیم انقلاب راځي. قیامت خو معنا څه؟ یو انقلاب دی. قیامت خو یو څوک دی نو یو انقلاب پر یو کور راشي، احوال مخلوب شي، لکه خاص خو کومي خوات یا د فقر د بدحالۍ څخه او خوشحالۍ ته منتقل شي یا له خوشحالۍ او چاته دغه خو انقلاب دی. یو تبدیلی راشي په یا کور باندې یا پر یو کلی باندې یا په یو شهر باندې یا پر یو مملکت باندې. دا انقلاب او تبدیلی په چا ده؟ په پوره کائنات. قیامت خو دغه څخه باس کی کنه او دغه انقلاب نه پس چې بیا کوم مناظر را روان دي دغه انقلاب نه پس چې کوم څوک دي مناظر کوم احوال را روان چې انسان ورسره مخامخ کیږي. داغه تذکرہ په کتاب الله کې ستا کنه خبرو ما بعدکم دغه تمام تفصيلات هغه نقشه ویل انسان ته داوي چې ترته لمخه تیر شي دغه احوالو ترته ما بعد نه را روانه دغه احوال ګویا علم د ما کانه او د ما یکونو په اعتبار د هغه غټو حوادثو قران دغه ګرد علوم د فارغ څوک دی جامع دی. دا الله پیغمبر فرمای چې خبرو څه نبأ من قبلکم وخبروا ما بعدکم وحكم ما بینکم، یعنی تمام هغه دستور او آئین هغه نظام د عادل چې تاسو په خپل باهمي جګړې د هغه د خلاصون لار د هغه بهترینه لار د چا د عدل د انصاف هغه قوانین هغه دساتیر هغه ضابطي چې تاسو خپل د عدل د انصاف د خپل باهمي جګړو اختلاف پکې څه کوي خلاصوي هغه هم ټول پکې څوک دي موجود. هغه څوک هو الفاس ليس بالحاضر. الله پیغمبر فرمای چې دا یو قولی فاصل دی، دا تشدید مسخري او غپی نه دي. من ترکه من جبار کچا دا قران وی په لغت د تکبر په اساس باندې. ان ترک د قران علت شو تکبر او غرور چې ځانې د قران نه بالکل مستغنی وګاڼه، قران بالکل د ځان هیڅ ضرورت نه کوي او قران پر شا پرې شوی نو قسمه الله بدا چکری یعنی کم انسانان چې د قران سره تصادم اخ د قران سره برای راست په ټکر کې راځي هغه به اخر څه کیږي ټوکرے کیږي. قرآن وہ کتاب ہے جو درس ہم سے جو ٹکرائے گا پاش ہو جائے گا. چې د قران سره څوک پر تصادم راشي هغه به اخر نتیجه څه هغه به ټوکري کیږي. یعنی دا
د الله پیغمبر د قران هغه وضاحت کوي چې د قران مضامین او د قران صفات د قران خصوصیت هو حبل الله المتين هو حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا. قران په خپل بدغه باندې ځان ستایل چې دا د الله له خواص خو یو مضبوطه رسیده کم چا چې لاس پر ټینګ کې دا داسې مضبوطه کړی ده عروه الوثقا عروه مضبوطه کړی دي چې بیا ماته دل نه لري کړي. او ذکر الله حکیم او ذکر الله الحکیم دا د الله یاد دی دا د الله یاد چې یقینا هم د قران تلاوت پر هر ځای باندې کوي د الله یاد دی کړه د الله او قران مجید الله په خپل په دغه صفاتو باندې کړی دي ستایل هم دغه الله خپل کتاب په خپل په دغه صفاتو ستایل دي چې دا د الله کتاب دی چې لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید. دا الله کتاب دی دا د الله ذکر دی دا د الله رسید دا صراط مستقیم دی دا هغه دی چې جنیات هم د دې د انکار تاب نه لري ځکه چې از سمعت چې کلی وار وي دی قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به چې جنیات هم دا تسلیم کړل چې دا هیڅوک نه دی انسانی کلام نه دی دا یو آسمانی دی دا باس به راځي په سورې جن کې درته راځي دا په شاګر راځي من قال به صدق دا د الله هغه کلام دی چې په دې باندې کب چا وینا وکړ هغه وینا یقینا رښتینی وینا د دروغو چې پکې نست شایبه پکې نست. یو بل کتاب کې سړی وای د بل کتاب ته یو مصنف درسوي نو په احتمال دا هم چې مصنف دی غلط څه غلطه خبره دی کړی هغه د حقیقت نه ولري د نفس الامر سره به مطابقت نه ولري لیکن د الله په کلام کې دا شایبه نست چې دا مضمون به څه شي حق نه او د نفس الامر سره به مطابقت نه لري کنه. من قال به صدق